لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم عملی طور دا دنیا ته ثابته کړې ده چې مساوات دې ته وایي. څه ته وایي؟ په غزوه خندق کې صحابه 3 ورځې شوې وې چې مورچې کنستې روټۍ ورته نه وه میلاو، نو د لوږې نه خېټې پورې کاڼي تړلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لمن اوچته کړه، وی جی وګورئ موږ د لوږې نه خېټې پورې کاڼي تړلي. پیغمبر ورته لمن اوچته کړه، پیغمبر 2 کاڼي خېټې پورې تړلي. وی صحابو ستاسو څه خیال دی چې نن 3 ورځ ده چې تاسو نهر یې، نو ما به خوړلي کینې؟ والله زه تاسو نه زیاتې ورځې وشوې چې نهر یې. دې ته وایي مساوات محمدي. مساوات محمدي دې ته وایي چې پیغمبر په کوم توشک به سملاستو نو بدن مبارک کې به هغه توشک کې د مالوچو په ځای د قجورو پاڼې اچولې وي، نو بدن مبارک باندې به خاپونه ښکارېده. بی بی عایشې یو ورځ هغه توشک 2 غبرګه کو چې یاره لږ نرم شي. سهار چې تپوس کوي چې عایشې بیګا په دې توشک ماله خوب ډېر راتلو چې چل پکې څه وی جي ما 2 غبرګه کړی دی چې لږ نرم شي. وی بیا یې وسته وی کا بیا یې وسته. تاسو خیال راغی چې ماله خوب نه راځي د شپې لنګ مبارک یې والی دی او شلېدلی دی. یو صحابي راغی لنګ یې راوړی چې دي دا واچه. حضور علیه السلام هغه وتړلو ازوړې لرې چې ویې تړلو نو یو صحابي راغی وی یا رسول الله دا لنګ ماله راکړه. دی بیا کور ته لاړو ازوړې وتړلو هغه نوی راوړو هغلی یې ورکړو. صحابه ورته په غوسه شو چې خدای بنده د حضور لنګ زوړو دا دې ولې داسې وکړو؟ هغه ورته ویل په خدای قسم که دې دپاره مې تې اخیستی دی چې دا لنګ زه وتړم، دا لنګ مې دې دپاره واغستو د پیغمبر بدن پورې لګېدلی دی چې چېرته زه مړ شم او دا لنګ زما کفن شي. دې ته وایي مساوات محمد. مساوات محمدي دې ته وایي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه دی، امام وقت دی، او څه چل کوي؟ د ښار نه بار یو بوډۍ اوسېږي په جونګړه کې، او بوډۍ ته به په نیمه شپه تیاره کې ورغی او د هغې هغه جونګپړه به یې جارو کړه جارو به یې کړه او منګوټی به یې واغستو، د اوبو نه به یې ورته راډک کړو او قجورې او ستوان به یې وړي وه به یې وله کېښود، دی به ترې راغی. حضرت عمر به هم دا کار کولو. عمر وایي چې یو ورځ زه وختي لاړم چې ګورم ما نه مخکې یو سړی لګیا دی ځای جارو کوي، چې لږ مې داسې په غور وکتل فیضا هو صدیق، نو هغه ابوبکر صدیق او امیر المؤمنین دی. مساوات محمدي دې ته وایي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې په خدای قسم زما یو کمیسو د پیغمبر په ژوند کې چې کله به مې وینځلو نو کوټه کې به کېناستم، کمیس به مې ووینځلو چې هغه به بار اوچ شو نو زه به تر هغې ورته همداسې ناست وم چې اوچ به شو به مې واغوستو نو بیا به بار راووت. مساوات په دغه ټکي عمل کړی عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه. بیمارو خلق یې تپوس ته راغله، جامې خیرنې وې، بیبي ته یې وویل چې دا جامې خو وربدلې کړه. هغې ویل په خدای قسم که یې بله جوړه شته نو څه وربدل کړم؟ بادشاه و بله جوړه نه. راشئ زمونږ د ښځو حال وګورئ، زمونږ د لوڼو حال وګورئ، زمونږ حال وګورئ. تاسو خیال راغی؟ بله ورځ زما یو جامو نه یو 2 جوړې فالتو نو دلته یو 2 کسه و چې هغه باندې زما د جامې فټ، یو د قرآن حافظ و یو حاجي صاحب و، خدای دې دواړه وبخښي. نو 2 جوړو ته مې کته چې اوس دا چاله ورکړمه، ځکه چې دا زمونږ جامې خو هر څوک اغوندي نه. یو ته مې ویل که دا اغوندې در کومه ده له ما ته ویل چې دا واغوندې نو سپي به راپسې غاپي، ځکه چې دا لږې دغه یي دا ډیله ډالۍ. نو عزیزانو عرض مې دا و چې مساوات دې ته وایي او قانون بیا دا دی شریعت چې بل پاس شي نو نواز شریف ته به په کور کې د بني آدمو په سر باندې د بیت المال نه وړځي او د بني آدمو په سر باندې به د بیت المال نه سبزي ځي. ما په دې خبره پوهېږي؟ شریعت محمدي دې ته وایي. دا نه چې ته د کرب او پدمپتی او صاحب شریعت بل پاس کو وزیران د عرب پتیانی په 1 کروڑ روپۍ دی ووټ خرڅوي، په 2 کروڑه دی ووټ خرڅوي او څه چل دی شریعت بل پاس کو. په شرمونو پټ شي، په شرمونو.
وشرمېدل خبره نه پوهېږئ ځکه خو خدای رانیسي او څه در سره کېږي لګیا 43 کال کې د پاکستان حکومتونه خدای په زیړه خپه په رسوایۍ او په ذلت کور ته لیږلي دي شرمولي لیږلي دي کوم سړی چې د وزارت نه لرې شوی دی خلک ډری ورپسې وایي د دې وجه څه ده چې دوی په خپل دور حکومت کې دین ته سپک کتلي دي قرآن او حدیث ته سپک کتلي دي د قرآن په موجودګۍ کې دوی فیصلې د انګریز په قانون کړي دي نو الله دوی سپک او ورک نام و نشان یې ورک شو ذلیل شو نو زما عزیزانو هغې په تندروله بلا مې ورپسې هغې سره مې کار نشته تاسو سره مې کار دی چې دا کم غریب خلق یې که هغې قیامت کې دوزخ ته لاړ شي پروا نشته دنیا کې ښې مزې کړي دي والکه چې یو سړی په ژوند کې چرګان پولاونه بنګلې هوایي جهازونه بنز موټرې هغه ټټۍ چې دوی پکې متیازې کوي تاسو به نه لیدلي تاسو څه سپېرې خو ورک کوم دغسې به خدای والي ګرځئ ما لیدلي دي هغه ټټۍ چې دوی پکې متیازې کوي هغه ټټۍ په 1.5 لاک روپۍ جوړې شي که دروغ وایم راځئ درته ښیم بنګلو والا زما اشنایان دي ارامیان خو دي خو اشنایان مې هم پکې شي راځئ په 1.5 لاک روپۍ بیا درته پکې ووایم داسې بټنې لګېدلي تاسو ګرځئ دا پټو کې او دسماتي کوئ بټنې لګېدلي دي بټنې چې کوم شي باندې کښېنې ته څه وایي شي باندې کښېنې او دسمات کې یو بټن چې دباو کې نو اوبه به لاندې نه راشي هغه به دې ووینځي چا بند کې بل بټن دباو کې هوا به راشي وچ به دې کي یعنی لاس بم ځان ته نه وړې غول به وکړي او پاک به شي په 1.5 لاک 2 لاک هغه ټټۍ جوړي نو چا چې دا مزې په دنیا کې کړي وي او قیامت کې دوزخ ته لاړ شي نو پروا نشته وایه ستا او زمانه خبره ستا او ما کې ده چې دنیا مو خواره ده اوس ته ماته ووایه چې دا ډیلیټ پیپر چې دی کم باندې چې دا ځان پاکوي خلک دا بنډل نه دی دا کاغذ دی احترام د کاغذ واجب دی ځکه چې په دې قرآن لیکلی شوی دی نن دنیا وګوره ځان په هغه کاغذ باندې پاکوي په خدای قسم چې پټي کتلی یم او دس ماتیده کاغذ مې کتلی چې کاغذ مې راوچت کړی دی انا لله و انا الیه راجعون پې لیکلي او ځان یې پې پاک کړی دا څوک چې مړ شي که نه د اخبار کې انا لله ځان یې پې پاک کړی اوس د لفافو کاغذ ګران شوی دی د اخبارونو کاغذ ارزان دی اوس خلق لګیا دي د اخبار کاغذ نه لفافې جوړی په هغه اخبار کې حدیث لیکلی قرآن لیکلی پکې محمد رسول الله لیکلی لا اله الا الله پکې لیکلی هغه لفافې دکاندارانو ته ځي دکانداران پکې سودا ورکوي ښځې پکې د ماشوم غل پوتړي ووینځي یا په لفافه کې واچي او بارې ویڼۍ ته وغورځي وایه چې که ملک د قرآن دا حال ما یو خبره درته عرض کړې وه چې یو بزرګ ته په زړه کې القا وشوه چې ورشه د فلانۍ شراب خانې ته او دې کې یو سړی دی بشر نامه یې ده هغه ته ووایه چې الله وایي چې ما ته د هر څه نه معاف بزرګ لاړو شراب خانې کې بشر چرته دی خلق ورته ویل جي دا دی پروت دی نن خو یې ډېر شراب څکلي دي او بلکل ویلې یا رب ده سره اوس څه لاس نه یې ونیوه هغه داسې داسې کېږي بار یې راوویست ویل څه دې کړي ظالمه وی ولې وی عمل دې څه دی وی عمل مې دا دی بزرګا چې ته ما ګورې چې اوس هم د شرابو نشه کې اوس هم بزرګ وایي ما ته بیا القا وشوه په زړه کې چې دې بشر ته ووایه چې په لاره روان وي او کلمه په کاغذ لیکلې وه او په خاورو کې پرته وه کاغذ تا راوچت کو صفا دي کو په لمنې او سپ دي کو سینې سره دې ولګولو او په پاک ځای کې دې کېښو چې زما د خدای نامه په خاورو کې پرته ده نو تا زما نوم خاورو نه پاک که ما ته د ټول عمر د ګناه نه پاک کړي زما عزیزانو کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کی بے نیازی کا هغه په خپل نوم خو دومره غیرتي دی
چې یو د جهان شرابي د ټول عمر د ګناه نه پاکي چې زما نوم دې د خاورو نه پاک کړي. څوک چې قصدن د هغه نوم خپو لاندې پایماله کوي لګیایي د هغه خلقو به څه انجامي او د هغه خلقو به څه حالي. نن قرآن حکومت خو پرېږده، حکومت خو دې خبرو سره کار نشته. حکومت خو عیاش لوفر شرابي بدماش ټایپ خلق دی. اینه دا توقع مه کوئ. دې غریبو ته وایم چې تاسو بدبختو کمبختو د خپل ژوند فیصلې په قرآن شروع کوي، د خپل ژوند باندې قرآن زده کوي، خپلو بچو ته یې وښایئ، خپلو ښځو ته یې وښایئ چې څومره مست دی دومره قرآن او حدیث ته رانږدې شئ، کینی تباه به شئ، غرق به شئ. نو نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے. دنیا مم تباہ دا خوار یہی غریبان یہی. اس ابل عورت یو غریب کاٹ رہا جو واده کاټه هلکه دا څه چل دی ما زوی واده اوس سړی څه کار کوي د ټاټکی مزدور دی 30-40 روپے ورځ ټاټکې چلی ا کاډه هغه کاډو چې هغه په باجه او سرناګان او خزه او جنکې او دا تصویرونه په باندې نو مالې ما کاډو نو ماوی چې ته دې ظالم ته وګوره ته کې دومره عقل نشته چې دا مولا دی اوس ته دا کاډ د خزو والا او جنکو والا خو پوهې دی پوهې دی چې خر د مالګې په غار کې پرېږدي خرم مالګه شي او دا مولا نه زمونږ جنازې پرېښوي نه نکاح پرېښو نه څه پرېښو خو دی هم زمونږ په شان دی که نن زمونږ غوندې نو کومه مرداري چې نورو خلقو باندې ګرځوله هغه مرداري ما پسې مړه ما زه کاکا خدای دې په خیر ستا واده وکړي وینا چې بس نور څه پکې نشته خو که د شپې چېرته هلکانو رباب مباب او نور څه پکې نشته مالبه ډېره خدای یو پیشواز جوړ کا چې هلکان رباب غږوي چې ښه ورته ګډ شي او ښځه ډمه دم ورته راوباسه چې هغه هم ورته ګډه شي دا قوم دی دا ملک اوس ملک خو به هله ملکېږي که نه چې پکې واده کوي او د پیغمبر په سنتو یو کې که نه د بیبي فاطمې واده څنګه شوی و د بیبي عایشې واده څنګه شوی و څنګه شوی و د شاه قاسم واده څنګه شوی و د کربلا په میدان کې شاه قاسم واده هلته لګیا دی صحابه شهیدان کیږي اهل بیت شهیدان کیږي او امام حسین د شاه قاسم نکاح وتړله او یو خیمې نه بلې خیمې ته ډولی بوت د شپې آواز وشو چې یزید فوجیانو چې راوځه انا وی ورته وایي چې څه وکړم ته خو روان شوې وای د شاه قاسم بی بی قاسم توی جانانا مزه زمانا د شاه قاسم بی بی قاسم توی جانانا مزه زمانا شمر ظالم بدی د غشو په باران وجنی دا مظلومان وجنی علی اکبر کړو ځان سنبال د جنگ په لور ځي زړه مې نسکور ځي علی اکبر الله هغه خلق علی اکبر کړو ځان سنبال د جنگ په لور ځي زړه مې نسکور ځي پستر ګوړون شا چې څوک داسې شهزادګان وجني دا مظلومان وجني د شاه قاسم واده د هغه ناوې ته نکریزې څنګه لګېدلې وې د اهل بیتو د وینو تاسو د نکریزو شپه څنګه یي خپلې زړې ګورئ چې نکریزو کې روان یي زړې کوټنۍ نکریزو کې شمې ټومبلي باجې او دوپړې ورسره یو ښځې ورسره د هلکان حرامیان دا ګیر چاپېر روان یي ورسره مونږ خو نسل تباه شو آینده نسل به ټول ډمي د بایسکوپونو پیداوار د وی سی آر پیداوار د ټلویزیون پیداوار د بلو پرنټ پیداوار د ویډیو گیم پیداوار د بیلیټ پیداوار آینده نسل به ټوله دماني خفه کېږئ ما حکومت چې وس راشي د ډمتوب او د کنجرتوب اډې جوړوي آینده قوم کنجر کوي چې دوی نه دا د اسلام ماده اوس لکه 200 کاله پیرنګي دا کوشش کړی انګریز دا کوشش هم کړی چې دا قرآن نسخه لرې کوي ګډه وډه کوي د عیسایانو غوندې تحریف پکې وکوي چا ورته وایي چې په دې کې خو عربونه کروڑونه
قرآن حافظان دي هغې سینې سره به څه چل کوي دا کوشش وکړه تا خو د شریعت مذاق وړاو کو شریعت بل پاس کېده دې ته وایي چې ته وایې چې شریعت به په ملک کې داسې وي چې د لارډ میکالې د انګریز جوړ کړي قانون سره تصادم نه راځي شریعت بل پاس کېده خو دې ته وایي چې یکدم د انګریز قانون کډه والي لندن ته لاړ شي او د ملک فیصلې په قرآن شروع شي شریعت بل خو دې ته وایي دا شریعت بل تا پاس کو چې پرون دې د لندن جینۍ راوستې وه او په ټول ملک کې دې ګرځوله او بیا دې ورسره یو ځای تصویرونه ویستي د ملک د وزیر اعظم تصویر د پردی نامحرمې جینۍ سره یو ځای ویستل دا جایز دي په دې شریعت کې خدا لیکلی دي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په 3 کاله عمر کې پردی ښځې ته لاس نه دی ورکړی پر 3 کاله عمر پردی ښځې ته یې کتلي نه دي د خپلې بیبي سره سهار په تیاره کې څه خبرې کولې صحابه په لاره روان نو صحابو ته آواز وکړو چې خبره واورئ چې ایراله وې دا زما فلانۍ بیبي ده هسې نه چې ستاسو خیال راشي چې پیغمبر پردی ښځې سره خبرې کوي پیغمبر غوندې هستی نو عرض مې دا و عزیزانو چې دا ټول د خدای عذاب دی چې نن په پاکستان نازل دی د هغې وجه دا ده چې مونږ خلق دین نه لري د کومو خلکو چې مشغله دین دی د کومو خلکو شپه ورځ چې دین دی خلق په سکون کې دي مطمئن دي د کومو خلکو مشغله چې دنیا ده خلق د خدای په عظیم قهر اخته دي تباه دي هره ورځ به په تا کې لوبې کېږي 200 کاله په دې ملک کې پیرنګیانو لوبې کړې وې اوس به هر 100 کاله چې په دې ملک کې کوي نو امریکا به در کې لوبې کوي نن ستا په ملک کې چې هر فساد کېږي د امریکې پکې لاس هر فساد چې او دا زه د ځانه نه وایم د ځانه خبره نه کوم دا د حکومت خلق د قرآن په سر کې دي دا انټیلیجنس او دا سی ای ډي او دا سپیشل برانچونو والا دي قرآن په سر کې دي او په صورت برات ته سملی چې زمونږ په دې ملک کې څومره فسادات کېږي دا د ملک خلک یې کوي او که دا د امریکې خلک یې کوي مونږ خو للوګان یو خو چې څه وشي دا بلا څه چې کېږي دا د بار خلقو لاس نن ستا ملک د بار ملکونو کمانډوز دي دا دوی منلې ده سړی مړ شي پته نه لګي بم وچلیږي پته نه لګي د خلقو بچي کباب شي پته نه لګي دا څوک کوي نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې دا اوږده قوم دی دا چې خبرېږي تورو خاورو لبتلي خبرېدل دي زما په عقل کې نه راځي اوس څو ورځې وشوې چې زه مې دې خولې لره یو راځي وایي زه بلدیاتو ته ودرېږم ټیکټ راکړي بل راځي زه بلدیاتو تاسو د خدای په هغه بم ولګوئ چې سړی تیکه تیکه شي او مارغانې غوښې و دې ملک ته د بلدیاتو د الیکشن ډېر ضرورت دی بس یو هین جوړ دی صاحب دا عوام هم صاحب خدای رښتیا ویلي چې دا عوام کالانعام دي اولئکه کالانعام بل هم اضل دا چارپای لکه چارپای چې په پیزوان ورته واچو چې په کوم طرف بیا در پسې ځي دا چارپای دي د خانانو د نوابانو د اربابانو د سرمایه‌دارو چارپای دي که غول ورته اچي هم دی یې خوري او که ګیا ورته اچي هم دی یې خوري او که واښه ورته اچي هم دی یې خوري دا غلام قوم یو راځي زه ودرېږم بل راځي زه ودرېږم دا څه سړیتوب دی یا داسې انسانیت دی په دې ملک کې خو 200 ځل الیکشنې وشوې همدغه خره دي قطې بدله شي په بل روپ کې راشي خو همدا خلک دی که نه کور دې وران شي چې وړاندې شي دوی څه وکړه وړاندې چې اوس بلا دینه پس درته ملک پیپر کوي نو چا چې دین پرېښی خدای پرېښی رسول یې پرېښی او هغه د بنده سره اغستی او په بنده پسې رواني هغه قوم به همداسې شرمېدلی قوم لکه نن چې پاکستان په دنیا کې شرمېدلی قوم داسې ملک دی یا داسې وطن دی نن وګوره تا په ملک کې منډۍ لګېدلې ده
دا منډی بنوے دا ایس بنوے خو کا مساوات محمدی په دې ملک راغی مساوات محمدی پیژنئ یو دا سوشلسٹ او کمیونسٹ مساوات دے نا کمیونسٹ مساوات دیتا وہی چې غریب دیم لارشی په تختی کی نا محمدی مساوات دیتا وہی چې تخت نشین دی را کوشي او غریب سره دی پس مکه کی